السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم وبعد. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یاره د عمرې مفصله طریقه که بیان شي. نو جناب علي دا خو موږ بیان کړې، خدای وجه نه دی نه تیر شه چې دی فرایض دی او دی واجبات دي. نه، سمه مفصله طریقه چې ابتدا یې په دې ده او اختتام یې په دې ده. هی چونکې موسم د عمرو دی او زموږ یو ملګری هم پرون تلی او ډېر هم طبیعت دغه دی، نو په دې اساس باندې چې که رب د کائناتو رب او د کعبې رب چېرته بس د احسان او فضل وکړي، بارهاو کروړهاو اربها فضلونه دي، که یو پکې بل هم دا وکړي چې بس ور ومرسوي دې کعبې ته او دا چېرته د بیا پکې سړی لږ دیدار وکړي، نو دعاګانې به کوو سره. صحیح دی، یو ما ته به ډېرې کوئ او زه به هم درته انشاءالله دعاګانې کوم. ښځه طریقه به یې شروع کړو. طریقه یې دا ده، قربان دې شم، چې په کور کې به اعلی مزیدار غسل وکړي سپیشل، او په بدن باندې که خوشبو ولګوي خیر دی. بدن نه دی، بدن یعنی ستا د بدن په غوښه څرمنه که ولګېږي خیر دی. په احرام باندې به خوشبو نه لګوي، ځکه په احرام باندې داسې خوشبو لګول چې هغه خوشبو یا شک رنګ لري او یا جوسه لري، داسې خوشبو پاتې کېدل دا مکروه تحریمي او ناروا ده. بیا خو ډېره مسله ده ته جوړېدی شي، لیکن په بدن یې لګوی شي، که په بدن باندې رنګ هم پاتې شي او که جوسه هم پاتې شي هېڅ خبره نشته. بدن به دې ښه اعلی مزیدار خوشبودار کړي سپیشل، او بیا به تا قربان شمه جامې واچوي، لاړ به شي ایرپورټ ته. ایرپورټ کې به انتظار وکړي، نو چې کله دې ټیم راشي دا بیا تا ته 20 منټه بعد وایي چې فلانکۍ فلایټ په 2 بجې روانېږي. بس هلته ایرپورټ کې دننه باترومونه غسلخانې وي، بس غسلخانې ته به دننه شي اعلی مزیدار سپیشل او ښه مزیدار به دا احرام به واچوي، لیکن نیت به نه کوي د احرام. زمونږ او تاسو خو احرام د 2 سپینو څادرونو ته وایو، نه احرام دا نه دی. احرام عبارت دی د النیت مع التلبیه، د نیت سره د تلبیه. تلبیه د بسم الله الرحمن الرحیم، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دا یو تلبیه ده. صحیح دی خجی. نو دا تلبیه نیت چې وکړي د احرام، یعنی مطلب د عمرې یا د حج، او ورسره دا تلبیه ووایي، نو بیا ته محرمي. نور همداسې که 2 سپین څادرونه تا ځان نه تاو کړل ته محرم نه یې، ښه هغه ځان نه بیا ورته هم لرې کوی شي چې تر څو دې نیت او تلبیه نه وي ویلي. او که نیت او تلبیه دې ویله بیا سپین څادرونه ځان نه نشي لرې کوی. بیا دې که هغه لرې کړل او سمې جامې دې واچولې، بیا دم خبره د اوږدې معاملې پکې بیا روانېږي. ښه زر ځکه لګیم چې دا میسج بیا ډېر رانه زیات اوږد نه شي. صحیح دی، دعاګانې به هم ډېرې پکې نه درته وایم، به بیا هلته چا نه پوښتنه وکړي یا ځان سره کتاب یوسه. ښه جي، نو احرام چې دی څنګه دا لباس د احرام دی واچو، دا لباس د احرام دی، نو بیا به هلته 2 رکعته مونځ وکړي سپیشل، دا سنت مونځ دی. هملته ایرپورټ کې ځای وي، ښه ځکه چې مونږ کله هم ځو بس هملته یې کوو. نو ایرپورټ کې هلته ځای وي، نو 2 رکعته د احرام دا مونځ به وکړي. نور به راشي کې بني، بس چې کله د نمبر راغی په حضرت حجاز صاحب کې، بس حجاز کې څنګه کېناستې، بس حجاز اسمان ته اسماني شو، بره فضا ته وخت، بس دی وخت کې به نیت هم وکړي د عمرې او تلبیه به هم ووایي. او افضله خبره دا ده چې تر څو پورې دا سفر ستا جاري وي، چې تر څو ته حرم نه وي لیدلی، نو تر هغې پورې به ته مزیداره تلبیه به ځان سره وایي، لبیک اللهم لبیک. دا ویل دا سنت او مستحب دی او دا ښه خبره ده چې دا ځان سره وایي. نورې خبرې بیا پرېږده، فضل خبرې چا سره مه کوه. بس چې کله که جدې ته تلې، نو بس جده کې به دې کوز کړي ښه مزیدار سپیشل. دا ځکه درته وایم چې په دې جاز څنګه هوایي شي دغه به کې، ځکه د میقات نه تلبیه ویل پکاري. نو کله دا جازونو کې هغې میقات نه واوړې او درته ونه وایي، نو بیا خو ډېره مسله ترې نه جوړېدی شي. نو چې جاز اسماني شو، بس تلبیه ووایه، نیت هم وکړه. ښه جي، چې کله جدې ته ورسېدو، نو جده کې بسونه مې واړه ګاډي مې وي، که وړو ګاډو کې لاړې او که بس کې لاړې، بس لاړ به شي انشاءالله حرم ته به دې ورسوي. بس چې څنګه حرم ته ورسېدې، بس چې په بیت الله دې اول سترګې ولګېدې، ښې مزېدارې دعاګانې به ځان ته هم وغواړې، موږ ته به هم خیر دې وغواړې، امت مسلمه ته به هم وغواړې، تمام امت مسلمه ته، ځکه نن سبا ډېر د مشکلاتو کې دی. بس بیا به راشي، کوشش وکړه په باب السلام باندې به ور داخل شه. صحیح دی، باب ملک عبدالعزیز سره نږدې باب السلام دی، ځکه باب السلام ورته ځکه وایي چې هلته استلام د حجر کېږي، سلام کېږي، نو هغې ته بالکل مخامخ دی. خو چې باره دروازه ورکوز شوي خیر دی. بس چا نه پوښتنه وکړه دلته حجر الاسود کومه دی، نو چې حجر الاسود ته څنګه ورسېدې، بس دې ځای نه طواف شروع کېږي. یو طواف 2 چکرې وي، وزل چې کعبې نه تاو شي دا یو طواف دی، 2 چکرې هغې ته شوط وایي عربۍ کې، او جمع اشواط ته.
خجی نو دلته چې کله دغه ته ورسېدې د حجر الاسود ته نو استلام دپاره به لاس ورته اوچت کړي. او نن سبا وخت کې کوشش کوه چې په فرضي احرام کې وي لکه د عمرې دپاره دې کړی وي یا د حج احرام وي نو هغې کې کوشش کوه حجر الاسود مخ کولوئ ځکه هغه خو دې وخت کې خوشبو پې وي ډېره زیاته. نو چې خوشبو پکې وي نو بیا خو سړي باندې دم مسله لازمیږي. بیا اوږده کیسه ترېنه جوړېږي. بس لرې نه به ورته لاس اوچت کړي ښه اعلی مزېدار او بسم الله والله اکبر به ووایي. او دې وخت کې به یو 2 کاره وکړي. که چېرته صحتمند وي پهلوان وي ښه وي تکړه وي نو بیا به اضطباع وکړي. اضطباع دې ته وایي چې د دې دا ښۍ اوږه نه ده دا به ښکاره کړي. احرام به د دې ښي لاس د ترخ او تخرګ لاندې راولي او په دې ګس لاس باندې به دا احرام ور واچوي. نو ګسه اوږه به دې پټه وي چپه او ښۍ اوږه به دې ښکاره وي. ته غلی شه محمده. نو دغه به وکړي دا خجی نو چې کله دغه ته ورسېدې بس طواف دې شروع کړو. نو استباع نو یو خو به استباع وکړي او دویمه دا ده چې په اولو 3 چکرو کې به رمل وکړي. رمل پهلوانۍ ته وایي. داسې لاسونه به پکې خوځوي. به دا 2 چکرې چې دې څنګه ووالې د 2 چکرو نه بعد چې 2 چکرې ته ووالې 2 اشواته دې وکړل بس ستا طواف پوره شو. به چې طواف دې څنګه پوره شو نو بیا به ته 2 رکعته صلات طواف کوي. دا ګوره 2 رکعته صلات طواف دا د هر طواف نه وروسته واجب دي. که فرض وي که نفل وي که سنت وي او که واجب وي. دا 4 قسمه طواف قسمونه دي. نو که هر یو قسم وي خو د دې نه وروسته 2 رکعته دا واجب دي. نو که چېرته وخت مکروهه نه و یعنی خدا دی چې وخت مکروه ای کنه یا ماسپخین او مازیګر مانځ نه باید یا سهار مانځ نه باید بیا به نه کوي تر څو چې اشراق نه وي او لمر نه ډوب شوی. لیکن که وخت مکروه نه بس کوشش وکړه مقام ابراهیم کې 2 رکعاته. مقام ابراهیم ته مخامخ دغه ځای کې دلته ډېر خلک ولاړي چا نه پوښتنه به وکړي دې ځای کې 2 رکعاته دا صلات طواف دي دا به وکړي. چې دا د کله وکړل بیا جناب اکرم صلی الله علیه وسلم چې هادي الامم دی هغه تلی دی او چې څونه په وس پوره وي دونه زمزم یې څکلي دي. نو ستا دپاره هم ضروري خبره دا ده چې زمزم به اوس کې او حدیث کې راځي زمزم لما شرب چې په کم نیت اوس کې نیت الله پوره کوي. نو ډېر زمزم به اوس کې برابر. او بیا به چا نه پوښتنه وکړي نو بس د صفا مروه لار هلته شته دی پوړۍ ورختلي وره نو بس صفا ته به لاړ شي. نو صفا نه به شروع وکړي 2 چکرې هلته هم دي او په مروه به یې ورختمه کړي. نو هلته بیا میلۍ نخضرین دي بره شنه لیټونه لګېدلي بس هغې ځای کې به منډه بیا وهي. خو لنډه اوږده دا ده چې کله دې 2 چکرې پوره کړې نو صفا نه شروع او په مروه ختمه. دعاګانې زه کارته پرېږدم چې هغه بیا به ځان کتابونه ځان ته پیدا کړه بیا اوس هم میسج ډېر زیات اوږد شو. ښه جي نو په صفا نه به شروع وي په مروه به ختم شي. نو چې دا چکرې دې وکړې بس مسلمانه ستا سعی دغه هم پوره شوه سعی بین الصفا والمروه. نو تا ته یو شی پاتې شي چې هغې ته حلق وایي. حلق سر کټا کول هغه په هوټل کې هم کوی شي عمل تم کېږي. عمل تم نیان ولاړي درته لکه سر درته کټا کوم نو که ویښته دې ډېر زیات اوږده دي او وایي چې دا نه کټا کوم نو د یو بند په اندازه د ګوتې د یو بند په اندازه به د ټول سر نه دونه ویښته کم از کم کوزوي. او که د بند نه وړوکي ویښته بیا ګوره په قصر کار نه کېږي بیا به کټا کوي. بیا به پې هغه د پاکي چې کومه پاڼه ده او چې کوم بلیډ دی هغه به ورباندې راکاږي او بالکل به تک شین سر ځان ته برابر کړي. بس دا سر چې تا وخورئ بس تا عمره پوره شوه. بس عمره د دغه شیزونو نه عبارت دی. نور به ښه مزېدار راشي وبلام بیا او جامې به واچوي او نور به منځونه کوي. او چې کله یې د بیا عمرې ته زړه نو افضل عمره د مسجد عایشې نه د دې کې ډېر ثواب دی. بس دا مسجد عایشې نه عمره کوه هلته جعرانه هم ده مختلف نور سیزونه هم دي. او که مدینې منورې ته لاړئ نو بیا مدینې منورې نه چې راځئ نو مدینې منورې نه هم نبي علیه صلات وسلام یو عمره کړې نو هلته هم بیا سنت عمره کوی شي. اوس هم میسج رانه ډېر زیات اوږد نه شي. نو خلاصه د خبرې دا ده بس دغه ټول عبارت د عمرې نه دی. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.